د ضلع خیبر په لرې پرته سیاحتي سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د تیرا ویلي په نوم د هوټل او ریسټورانټ پرانسته وشوه. د پرانستې په دستوره کې د معروف کاروان مشر معروف افریدي، د قبایل عوامي مومنټ مشر صوبت خان، د عوامي نیشنل ګوند ضلع خیبر نائب صدر شیرین افریدي، نوموړي قانوندان دانش افریدي، د خیبر یونین پاکستان نائب صدر هاشم خان افریدي او د پاکستان پیپلز پارټي رهنما ولایت خان په شمول د ضلع خیبر یو شمیر سیاسي او سماجي وګړو او مقامي خلکو ګډون وکړ. د تیرا ویلي هوټل اینډ ریسټورانټ د پرانستې په دستوره کې ګډونوالو د هوټل پرانسته د علاقې د ترقۍ دپاره سودمنده وګڼله او ویل چې د دې سره به نه یوازې د وطن نورو سیمو سره تعلق لرونکي خلک په تیرا کې د پاتې کېدو ستونزه حل شي او په ارزانه بیه به دوی ته د هوټل سهولت میلاو شي، نو بل طرف به مقامي خلکو ته د روزګار نوې لارې ګودرې هم په لاس ورشي. مو به دا پیغو چې لاس کسون په یو غریب سړي ورشي په باندې خو تکلیف وي کنه، او بیا دا خو غلطي حال دي چې هغه په خپل لوګه تیراوي خو اول مالا شاعر وبوسي، نو چې دا ریسټورانټ هوټل جوړ شي بیا یو سړی چې بیا ګرام دی. اوس دا مرګرو لا به پاتن دي په دنیا کې ډېر داسې ملکونه دي، مثال سنگاپور شو، تایلند شو، دیو دا چې کوم ټوریزم دی دا انډستری په ون نمبر کې دی، یعنی ټولو نه زیاته سرمایه چې ودرسي چې دا کوم سیاح ودرسي ټورست ودرسي دونه یې متان دی. اوس پرې د ترقي کورونه نه دي شوي، و شروع شوي دي. مونږ حکومت له دا مطالبه کوو، دا ډیمانډ کوو چې مونږ څومره یو پنجابي ټیکس تیر کوي، څومره یو سندهي ټیکس تیر کوي، څومره یو بلوچي ټیکس تیر کوي، څومره د اسلام آباد یو سړی ټیکس تیر کوي، هغې برابر ټیکس زه هم در کوم، بلکې هغې نه زه زیات تیر کوم، ځکه چې موږ یې ترقي نورو کړې، موږ په وچه کې ټیکس اخلي. په دغه ټیکس کې چې څومره د پنجابي او د بلوچي حصه او د سندي حصه ده همدومره حصه پکې موږ هم ده. خو دا موږ ډیمانډ کوو چې څومره سکولونه په پېښور کې جوړ دي، څومره په اسلام آباد کې جوړ دي، څومره کالجونه جوړ دي، څومره سپکولونه جوړ دي، چې هغې برابر ولته په اویا کوله کې چې کومه ترقي شوې ده په کور ده چې هغه ترقي هلته په راونو لاسو کولو کې وشي. دوی زیاته کړه چې حکومت ته هم پکار دی چې تیرا سیاحتي مرکز وګرځوي او هغه ټول سهولیتونه ورکړي کوم چې د وطن نورو سیمو ته ورکړل شوي دي. د نورو سیمو نه راغلو مېلمنو یو نیوز ته وویل چې موږ په اول ځل دلته راغلي یو، دغه سیمه په یو صورت هم د کلام، سوات او داشان د نورو سیاحتي ځایونو نه کمه نه ده. و چکر ولا خلک کلام لسی، مری لسی، لرې زوینو لسی، د پېښور خلک یا د خیبر خلک کا تیرولا رتللو غوړي نو په لږ ټایم کې رسېدلی شي او په دا کې هغه نظارې ورته میلویږي کم چې په کلام، مري یا په نورو تفریحي مقاماتو کې هغه وله میلویږي یا میسر دي. ډېره ښکلې علاقه ده او انشاءالله چې لږه موده کې کال دو کې به دا د کلام مطابق علاقه وي د سیل لپاره چې خلک راځي. ډېره ښکلې علاقه ده او د هوټل ښایسته خواري کړې ده، نو که داسې ملګري هم راځي دې لاره کې دلته د هوټل دی. موږ خپله افریدي یو، خو لکه فرست ټایم چونکې د موږ ویزټ ته تیرا ته او د دې نه مخکې هم د موږ زړه کېدله، خو لکه موږ نه شو راتللی په دې نه شو چې په زړه کې مو هغه و چې موږ به چا سره پاتې کېږو. نو دا یو ښه هغه ده لکه ښه یو سټپ ته د ټوریزم انهانس کېدو دپاره. او بل تاسو ټولو ملګرو ته دغه خواست ده چې دا ډېر فل ویل فرنش ځای ده، رسټورانټ هم ده پکې او تاسو یې فیملی سره هم دلته دوی زیاته کړه چې مقامي خلکو ته پکار دي چې دا شان هوټلونه نور هم په علاقه کې پرانیزي چې دا شان په اسانه خلکو ته د قیام او طعام سهولت په لاس ورشي. د تیرا ویلي هوټل اینډ ریسټورانټ منیجر ارشد افریدي وویل چې دلته به د قیام سره سره د قیام بندوبست هم وي کوم چې په ارزانه بیه سیلګرو ته میلاوي. من امادو په کوم ملګری او ان شاء الله دا کې چې
کوم د سپوږمۍ سهولتونه دي د امارات هوټل دي داسې مختلفو په پېښور کې چې کوم هوټلونه دي هغو سهولت موږ کوو په دا کې فلش لټرین دی اټیچ باتروم دی پکې او په دا کې نور چې کوم د پېښور والا د هوټلو کوم سهولتونه درکوي انشاءالله د کلونو په تېرېدو ته دا سوچ څنګه راغلو چې تل کې هوټل کولو کې نو دا به چې کله موږ مخکې د میدان نه راغلو بیا په دا اوس حالاتو کې چې کله موږ دلته راغلو موږ سره ملګري وو دوستان وو دلته کې به موږ سره حجرو کې هغه فیسیلیټي نه وي د دغو حالاتو د وجې نه نو د ایډیا او د سوچ او ملګریو په هغه باندې مشورو باندې چې موږ وکتل نو موږ له دا یو ښه ولده شوه چې موږ د یو هوټل کولو کوو په دا کې پیشرفت وشي تیرا میدان قدرتي ښکلي منظرونه یخي یخي چینې او د ونو بوټو ډک شنه شنه غرونه لري که چیرې حکومت دې سیمې ته خصوصي پاملرنه وکړه نو هغه ورځ لرې نه ده چې د پاکستان سره سره د نورو هیوادونو نه هم خلک دلته سیل ته راځي چې ورسره به د خلکو روزګار هم دوام عمومي ثاقب افریدی یو نیوز لرباغ تیرا میدان ضلع خیبر